یو څو عبرتونه، یو څو نصیحتونه چې هغه د دې موسم سره تعلق ساتي. اولنی خبره دا یاده کړئ، سورة الفرقان کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله رب العزت وایي زه دا شپې او ورځې په یو بل پسې بوزم راولم او په شپه پسې ورځ او په ورځ پسې شپه. دا د هغه چا دپاره چې څوک نصیحت قبلی، لوی نصیحت ته الله وایي. خو چې څوک نصیحت قبلی، لږ ساعت مخکې ما دا وویل، زه چې دا کومې خبرې نن ذکر کوم که نه، دا د هغه چا دپاره فایدهمونې چې هغه د سوچ او د فکر او د عقل خاوند وي. یعنې داسې خو به یو سړی ماته وایي چې مړه د جمعې نه دې څه قصه جوړه کړه، جمع راغی ولاړ او جمع کته او جمع براو، نو دا د ده دپاره جمع خو ډېره غټه خبره ده، یو وړه خبره، یو وړه واقعه په ژوند کې چې راشي، په هغې کې د سوچ او د فکر لوی مجال وي چې سړی به کې سوچ او فکر وکړي. او لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة آل عمران کې دا خبره ذکر کړې ده، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د ځمکې او د اسمان په دې پیدایش کې او د شپې او د ورځې په دې بدلیدو را بدلیدو کې الله وایي زما د قدرت غټې نښې دي لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو لپاره. ته ورسره دا خبره لګولې د عقل د خاوندانو لپاره، هر چا لپاره نه. کوم سړی سوچ او فکر کوي، الله وایي که هغه په دې ځمکه او اسمان کې او په دې شپه او ورځ کې او په دې موسمونو کې او د الله په دې ټول کائنات کې سوچ او فکر وکړو که نه، الله په دې کې غټ د قدرت نښې، د توحید نښې، عجایبات، عبرتونه، نصیحتونه، د هر څه پکې پراته دي. ځکه په اوله کې دا خبره صفا کړو چې زما د دې خبرو نه به هغه څوک فایده لي چې هغه سوچ او فکر واړي، هغه بیداري، هغه د عقل خاوند دي. یو څو نصیحتونه په دې جمعې کې پخپله پراته دي او عبرتونه. یو هغه ده چې د شپې ورځې چې بدلیږي را بدلیږي، دې کې زموږ دپاره یو لوی عبرت دی. او هغه عبرت دا دی چې څنګه چې دا ورځ ځي زموږ ژوند ورسره کم شي، بیا چې شپه لاړه شي زموږ ژوند کم شي، او داسې زموږ دا ژوند روان دی. دا لویه د سوچ خبره دی، دا موږ د سره سوچ نه کوو. او الله رب العزت قرآن کې وایي په سورة النور کې، يقلب الله الليل والنهار، الله شپې او ورځې ګرځي را ګرځي. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، الله په دې کې لوی عبرت دی د عقل د خاوندانو لپاره، د علم او د بصیرت د خاوندانو لپاره. موږ خو دې ته خوشحالېږو چې جمع راغی او بس مزید یو ورځې لږې را کمې شوې، پلاني کار ته پلاني کار ته پلاني کار ته. عجیبه دا ده چې موږ په دې خپله قصه کې دا خبره نه ذکر کوو چې ورځې را کمې شوې زموږ مرګ ته، زموږ آخرت ته. نه نه، ورځې را کمې شوې واده ته، ورځې را کمې شوې بچي ته، ورځې را کمې شوې کلي ته تلو ته، ورځې را کمې شوې تنخوا ته، ورځې را کمې شوې تعلیم ته، ورځې را کمې شوې ترقۍ ته. نو چېرته پکې دا ټکی هم ولګوه که نه، ورځې را کمې شوې مرګ ته، ورځې را کمې شوې الله سره ملاقات ته، ورځې را کمې شوې د قبر اولنۍ شپې ته، ورځې را کمې شوې د قبر هغه 3 سوالونو ته، ورځې را کمې شوې زنکدن ته، ورځې را کمې شوې د دې دنیا نه جدا کېدو ته. دې ته موږ سوچ نه کوو. دا موږ په دې لکه یو چا دا خبره لیکلې وه ډېره ناشنا، وایي انسان ډېر عجیبه قصه لیکونکی دی، انسان ډېر عجیبه قصه لیکونکی دی. د خپل ژوند ټوله قصه دی لیکي خو پوره یې نه لیکي چېرته هم. څنګه؟ لکه موږ قصه داسې لیکو، لازم نه ته په کتاب کې لیکي، هر سړی دا قصه لیکي چې زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم.
تاسو کې به هر چا دا قصې لیکلي که نه لیکلي دا ما هم لیکلي تاسو هم لیکلي عجیبه زموږ دا قصه دا ده که نه چې موږ په دې کې دا خبره نه لګو چې بیا به زه مړ شم دا به موږ د سره نه لګو زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا ښه نو دا خو سره مو لګو بیا به زه مړ شم نه بیا به زه مړ شم دا ټکی به راته نه وي په دې سره زما طبیعت خرابېږي دې سره زما ژوند خرابېږي دې سره زما مزې خرابېږي دا جمي په موږ تېرېږي را تېرېږي اشاره دې ته دی چې زموږ سفر الله ته لنډېږي او څومره ملګري او خپلوان تېر شوي جمي کې هم نشته څومره د الله بندګانو دې جمي کې نشته داسې به ورځ په موږ باندې یو جمع به راشي چې موږ به نه یو ما خو دا ښه تصمیم نیولی پوه دا کار به کله کې را روان جمي له کوم داسې وایي را روان جمي له به کوم را روان اوړي کې را روان اوړي کې به ته را روان جمي کې به ته زه خپله شخصي داسې کسان پېژنم تېر شوي جمي کې وو نن د خاورو لاندې پراته دي خو دغه شان به دا ویونکی دا اورېدونکي په دې کې به څوک وي چې هغه به را روان جمي کې دی که را روان کې نه بلکې به نه که بلکې نه بلکې به نه خو یو جمع به راځي چې دی به پکې نه وي نو یو دا زموږ دپاره لوی عبرت دی که نه دی عبرت که دا هم خوښه نه شوه دا خبره لکه چې د مرګ خبره ده دا که ته خوښې او که نه خوښې که نه خو دا د الله فیصله ده دا راته مو وویل او که دا ته دا پوزه په دې ځمکه راکاږي که نه او په دې خاورو کې ککړه کې که نه د الله د دې فیصلې نه ته بچ کېدی نه شي که ستا په اورېدو کې د باندې لږه ترخه لګي غوږونو کې مالوچ کېده خو بیا به هم دا کار کېږي دا ځای پرېږده کوم ځای کې چې دا خبره کېږي خو بیا به هم دا کار کېږي الله وایي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله وایي چې هر ځای کې دا مرګ د پسې درځي که په مضبوطو قلاګانو کې ځان بند کړو بیا د پسې درځي نو زه هغه سړي ته دا یم چې په چا باندې د مرګ دا خبره لږه ترخه لګي چې خیر دی که به تا ترخه لګي نو لګي دي ځکه چې هلته دا د الله فیصله ده دا خو بدلېږي نه نو د جمي د تېرېده اشاره دې طرف ته دی چې زمونږ ژوند په دنیا کې لنډېږي چې بل جمع راشي زمونږ ژوند ښه لنډ شي تېر شوي کال له زمونږ بدنونه بل شانو تېر شوي کال له زمونږ زور بل شانو تېر شوي کال له زمونږ حالات بل شانو دې جمعې له بدل دي بل جمعې له به بل شاني بل له بل شاني یو جمع به راشي د خاورو لاندې وپراته نو دې ته پکې لږ سوچ کوئ دا ډېره لویه د عبرت خبره ده په جمعې کې یو لوی عبرت وعظ او نصیحت هم دی عبرت هم دی د سوچ خبره هم د یو هغه دا ده د رب العالمین قدرت او عجیبه قدرت چې هغه رب کله دا جمع راولي که نه نو بیا موږ له د ځان د ګرمولو چل نه راځي د کور د کوټې د ګرمولو موږ له بیا چل نه راځي چې اوسې چل وکړو یو سو بل سو مشورې وسایل لټو ولې ځکه چې عرش والا رب جمع راوستی دی او چې هغه رب کله دا موسم ګرم کي که نه نو بیا نه پوهېږو چې په څه طریقې سره اوس دا موسم برابر کړو یخې کړو ځکه چې عرش والا ګرمي راوستی دا د الله طاقت دی نو انسان که څومره هم ترقي وکړي که نه او د اسمان سره ښکر ولګي که نه نو کوم ځای کې دی د خالق د کار په شان کار کولی شي اوس دا نه موږ ته ایسي لګېدلی دی او نه پنکې بهر لګېدلي دی او موسم داسې یخ دی چې تپوس یې مه کوه او بیا چې ګرمي شي سړی حیران شي چې اوس هر سړی فریاد کوي لږ دې کې هم سوچ وکړه چې زموږ رب څومره قادر ذات دی دا یو هغه کولی شي بل څوک یې نشي کولی او ځکه الله قرآن کوي ګوره موږ سوچ نه کوو موږ کې مشکل دا موږ سوچ نه کوو بل چې قرآن په ترجمه اکثر خلک پوهېږي نه په تفسیر نو څه به پکې سوچ وکړي سورة القصص کې الله وایي
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. اے پیغمبر دوی ته ووایه که چېرته الله رب العزت دا شپه په تاسو باندې قیامت پورې ساتي، دا څومره د سوچ خبره، که دا شپه الله قیامت پورې وساتي رڼا نه راځي، من إله غير الله يأتيكم بضياء، نو د الله نه علاوه بل اله څوک دی چې تاسو له بیا رڼا راولي؟ څوک شته؟ نشته. ځکه الله وایي افلا تسمعون، تاسو له خبره نه اورئ. بیا وایي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، که چېرته الله دا ورځ د هغه قیامت پورې وساتي او شپه نه راولي، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، نو د الله نه علاوه څوک دی چې بیا تاسو له شپه راولي چې تاسو پکې دمه وکړئ او خوب وکړئ؟ هېڅوک نشته. فلا تبصرون، نو تاسو ګورئ د الله. او دلته زه دا سوال کوم، که الله دا جمع اوږد کي او همیشه کي، نو څوک شته چې اوړي راولي؟ او چې الله دا اوړی اوږد کي او همیشه کي، څوک جمع راوستی شي؟ کله فریادونه شروع شي که نه ورې دې کال له اوړی ډېر اوږد شو او سخت شو، خو څوک داسې نه چې دا را کم کی یا ختم کی، نه، یاره دې کال له جمع ډېر سخت، او دا موږ حسابونه کوو چې میلاویږو یو بل سره، خصوصا په ملک کې، او بس دومره ورځې پاتې دی چې دا اخرنۍ سلګۍ دی او دا پلانۍ دی او دا علانۍ دی او دغه دا حسابونه دي. زموږ په لاس کې دغه حسابونه دي، نور څه نشته، نو هر څه دغه رب په لاس کې دي، چې زورور ذات دی. دا پکې د سوچ خبره ده. الله قدرت ته وګوره چې څه ناشنا قدرتونه دي د هغه الله رب العزت، او موږ ځای په ځای چې دی ځای په ځای ذکر کړي دي د الله قدرتونه، نو زه هغه تفصیل نه ځم، زموږ به د خپله موضوع اصل هغه به پاتې شي. یو بله خبره ډېره ناشنا الله رب العزت زما د ذهن ته اوس راواچوله، او دا ګوره ما نوټ کړې نه ده ځان سره، ځکه چې ما وختي کې مې خبرې نوټ کولې، به کې دا خبره ما ذهن ته نه وه راغلې. دا اوس الله رب العزت د ذهن ته راواچوله د دې موسم بدلېدو را بدلېدو د خبرې سره، چې دې کې یو بل عبرت او نصیحت زموږ دپاره دی، او هغه دا کوم رب چې شپه ختمه کړي ورځ پسې راولي، ورځ ختمه کړي شپه پسې راولي، په جمعې پسې اوړی راولي، په اوړي پسې جمعې راولي، هغه رب زما او ستا حالات هم بدلولی شي، که نه شي بدلولی؟ پورا موسم بدل کو، پورا موسم بدل کو، نو ستا حالات څه دي الله ته چې نه شي بدلولی؟ او ستا مسله څه ده د الله په مخ کې او د هغه د قدرتونو په مخ کې چې نه به یې حل کوي؟ خو زموږ یقین کمزوری شوی دی، زموږ یقین کمزوری شوی دی. بل دا چې زموږ امیدونه اکثر هغه په مخلوق پورې تړلی شوي دي، ځکه د هغې د لاسه موږ یو در په دکې ګرځو، ځکه زموږ سوچ دغه دی که دغه پلانې صیب او علانې صیب او ګاډی او دوکان او بچې او که به دوی نه وی یو بس زه خو به خطه ووایم، زما هر څه تباه و برباد. یقین هم زموږ کمزوری شوی دی. صحیح ده موږ به اسباب لټو، دا خو زه ځای په ځای چې اسباب به لټوي، خو اسباب به په دې مرتبه کې نه لټوي چې تا نه الله ګیر شي او ټول اعتماد او یقین دې په اسبابو باندې شي. کوم رب چې دا موسمونه بدلی را بدلی، هغه به یو ورځ د دې غریب دا حال هم بدل کړي او دله به پراخه رزق ورکړي، د دې مریض دا حال به بدل کړي، دله به الله روغ صحت ورکړي، د دې غم وهلي غم ځپلي حال به الله بدل کړي، په ده به راحت او خوشحالي راولي. الله نه امیدونه ساتئ. کوم رب چې دا موسمونه بدلوي، د شپې او ورځې بدلوي، هغه ته حالات بدلول څه دي؟ دا پکې هم ګورئ د سوچ خبره ده که نه ده؟ وایي سړی به ما ته وایي چې دا دومره ژور سوچونه موږ سره ټیم کوي، دغې دا سوچ لږ ټیم غواړي او ناسته غواړي چې سړی لږ کښېني، او چې موږ د دنیا نه لږ بېغمه شو بیا به کښېنو که نه، دنیا نه لږ ټیم موږ ته میلاو شي. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند طریقه دا وه،
یوه حصه د هغه وه د ملګرو سره دین ښوو کې جهادونو کې په دې کې د هغه یو حصه ژوند یوه حصه د هغه وه چې هغې خپلو بیبیانو ته بچو ته هغوی ته ورکړی و د هغوی حق به یې هم ادا کړو او یوه حصه د هغه داسې و چې هغه خالص بس هغه پکې ځان فارغه کړی و الله ته چې لږ وخت مؤمن په ژوند کې دینداره مؤمن که د شپې که بل څه ټیم خو څه ټیم سړی داسې ځان له کښېني چې ځان له کښېني په هغې کې به دا سوچونه کېږي ځان له کښېني خو دا نه چې ته ځان له کښېني او بیا راپسې د دنیا حساب را سټارټ کړي نه ځان له کښېني او دا ټیم ته صرف الله له ورکړي تلاوت مونځ ذکر دعا جړه فریاد نو په دغه ټیم کې به دا قسمه خبرې ډېرې ذهن ته راځي او که دا هم چېرته تجربه کړې نو پته به راته ولګي ښه الله اکبر بله ګوره د عبرت خبره په دې جمعې کې هغه دا ده حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم صحیح بخاري صحیح مسلم کې اشتکت النار الى ربها د جهنم یو ورځ الله ته شکایت وکړو فقالت وی ای رب اکل بعضی بعضا دی اور وی چې زما باز لګیا د باز خوري یعنی د جهنم دومره ناشنا اور دی چې د اور یو بل ختموي فأذن لها بنفسين الله ولا د دوه ساګانو اجازه ورکړو یو سا اخیسته یو پرېښوده نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف یو سا هغه په ژمي کې یو سا په اوړي کې وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير نو دا ګرمي چې زیاته شي دا هم د جهنم هغه سا سره تعلق ساتي او دا ژمی چې ډېر شي دا هم د هغې سره تعلق ساتي په جهنم کې یو ځای دی چې هغه انتهایي یخ دی او هغې ته زمهریر ویلی کېږي د ژمي سره مؤمن ته هغه ځای هم رایادېږي که چېرته زه د الله نافرمانیانې وکړم او الله رب العزت ما هغه ځای ته ور واچوي نو زه به څه کوم سورة النبأ دېرشمه سپاره کې الله رب العزت وایي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جهنميان با اوی ته بده د سکو سه ملاویږي فایدمن نه دي سي سوره به یې فایدمن ها که ملاویږي نو خوټ کېدلي اوبه او غساق عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دې آیت په تفسیر کې وایي غساق انه زمهریر غساق نه مراد هغه یخ ځای دی په دې کې وایي غساق انه زمهریر غساق نه مراد هغه یخ ځای دی په جهنم کې عبدالله ابن عباس وی دا به دومره یخي وی دا جهنمیان به الله ته فریاد وکړي چې موږ دې اور ډېر تنګ کړي وو رب العالمین به ته صحیح دی بل ځای ته واړئ زمهریر ته به یې واړئ نو هغه به دومره یخي چې څنګه دوی ور واوړي هغه ځای ته نو دا څرمنې به یې د دې هډوکو نه جدا شي دا هم د جهنم یو قسم عذاب دی والعیاذ بالله نو چې کله دا جمع راشي که نه نو دغه طرف ته هم سوچ کوه صرف سوچ اور ته دی چې آخرت کې عذاب د اور دی جهنم کې عذاب د اور هم دی جهنم کې عذاب د زمهریر هم دی او دا دې ته سوچ هله د انسان ځي چې کله د جمعې کې سوچ وکړي موږ د معمولي جمعې ته ځان نشو ټینګولی معمولي جمعې ته موږ شوش کېږو موږ رپېږو نو چې یو سړی والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول وساتي زمهریر ته ورشي هلته به د څه حالي ولې دا کمزوری بدن موږ لازم کړی د په ځان چې دا کمزوری بدن د الله عذاب ته مخامخ کوو ولې دنیا کې موږ لګیا یو هر قسمه کوشش کوو چې د بدن ته څه راحته میلاو شي خو څومره کم عقل به هغه سړی چې د دنیا د راحت یې سوچ ورسره شتي او په آخرت کې د همیشه دپاره تباه کوي
کوشش دا وکړئ چې آخرت کې ستا دې بدن ته راحت میلاو شي دا اولنۍ کوشش وګرځوه که د هغې سره الله رب العزت د دنیا راحت هم درکړه یو دا خو نعمت د پاسه نعمت دی خو لوی کوشش د هغه ځي په کار دی ځکه که دلته زما او ستا بدن لږ جمي کې په عذاب شي که نه نو دی اوس څو ورځې د جمي دي دنیا غریبانه فقیران اوس هم په فوټپاتونو او په یو ځای او په بل ځای کې پراته دي سختې تېروي خو د هغه سختې سره به څه کوو چې یو سړی جهنم ته ورننوځي او په زمهریر کې پروت وي یا د دنیا د اور نه او د ګرمۍ نه موږ ځان بچ کوو خو د آخرت د ګرمۍ او د اور سره به څه کوو دا د سوچ او د فکر خبره ده لکه څنګه چې موږ سره د خپل د سملاستو ځي څومره غم دی چې زما کمره دي دیسي زما تولۍ دي دیسي هغې کې دې ما ته دا د سهولیت وي که اوس ما چا نه تپوس وکړو که بل پر الله تعالی طاقت درکړي د کور د جوړولو او د کمرې د جوړولو ته کوم سهولیت غواړې زموږ چېرې د سهولیت او مطالبات به ختم هم نه شي چې کمره کې دا وي او 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 دا ځکه چې هلته کس ورته دا ویلي دي وي ته څه غواړې چې زه درله درکړم نو مطالبات به ختم نه شي دا کمره عرضي ده او په هغه ورځ کې ما او تا په هغې کې لږ ساعت یو همیشه پکې نه یو چېرته سوچ دې کړی چې قبر کې به تا ته کم کم سهولیات وي هغه ژوند چې ته به پکې په سوونو کلونو پروت یې په زرګاو کلونه پکې بعض خلک پراته وي دا آدم علیه السلام نه واره د اوسه پورې قیامته پورې پکې پراته دي چېرته د هغه ځي سوچ دې کړی چې دغه ځین تیرول پکار دي نو دغه شان موږ سره دا سوچ دی چې د بدن له یخ نقصان ورنه کړي دا ښه سوچ دی ځکه چې د بدنو په موږ حق دی موږ به دا منډه ووو خو چېرته ورسره دې دا سوچ کړی دی که آخرت کې دا کمزوری بدن لاړ جهنم ته نو د زمهریر د عذاب به دی برداشت کړي دا هم د سوچ او د فکر خبره او ما تاسو ته ووایي که نه چې مؤمن دپاره په هر څه کې عبرت پروت دی د بعضو سلفو مبارک راځي بعضو سلفو مبارک سبحان الله دې سوچ ته ګوره وی ما رأيت الثلج يتساقط وی کله چې په جمي کې دا واوره راورېږي که نه هر طرف ته تس نس راورېږي اوس د دوی دې سوچ ته وګوره دغه مرتبې ته څوک رسېدی شي خو دا خو اوچت خلک وی چې کله زه وینم چې دا واوره راورېږي او ګلۍ راورېږي نو زما سوچ د قیامت په ورځ عملنامو ته لاړ شي چې هغه به څنګه تقسیمېږي چې عملنامې هم دغه شان تقسیمېږي په مخلوق باندې لکه څنګه چې دا واوره تقسیمېږي یو طرف ته او بل طرف ته داسې د مؤمن سوچ دومره بهتاري او دومره د هغه عقل او ذهن او زړه د آخرت سره تړلی شوی یو پکې دا ویلي دا ډېره عجیبه خبره وی په جمي کې بارانونه خو ډېر کېږي نو وی کله چې په جمي کې زه وینم باران ډېر کېږي نو دې خاورې ته وګوره او دې ته سوچ وکړه یو سړی وایي چې په خاوره کې څه دي خاوره کې دا دي ګوره چې باران راورېږي دا خاوره چې هغه ښه مزېداره پرته وه روغه رمټ کله باران راورېږي که نه دا خاوره بلکل پسته شي او کله د اوبه د ځان سره ویسي خاوره پرېږدي چې دا اوبه پرې راشي غرونه راولېږي ځان سره وړي دې کې د عبرت خبره څه ده سوچ وکړئ دې کې د عبرت دا ده هم د دقې خاورې نه ته پیدا یې هم د دې خاورې نه ته پیدا یې نو دا اوبه چې راورېدې او دا خاوره ورسره نرمه او پسته شوه نو ستا دا زړه به نرم نه شي هغه خاوره خو پسته شوه کمې نه چې ته پیدا یې پکار دی چې ستا زړه هم نرم شي بیا باران د کوم ځای نه راورېږي د برې نه اسمان نه وحي هم د اسمان نه راځي پکار زما او ستا د زړونو د وحي سره نرم شي بله دې ته وګوره د انسان کمزورتیا ته اشاره دا خاوره چې دې اوبو د ځان سره روانه کړه که نه هم د دغې خاورې نه ته پیدا یې ګټې ګټې مه وایه د دغې خاورې نه پیدا یې چې دې اوبو ته ټینګېدی نه شي او چې خبرې ما ورته شروع کړو نو پته نه شي سړی وایي چې ګوره دس کومه دنیا به بل طرف اړولې او الله رب العزت قرآن کې ځای په ځای زموږ دا کمزورتیا موږ ته رایاده کړې ده لکه سورة المؤمنون کې چې دا یو ځای دی
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله ما انسان د خټې نه جوړ کړی، بیا د نطفې نه، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، بیا د نطفې نه وینه، د وینې نه بیا د غوښې چم، په هغې له پاسه بیا الله رب العزت سرمن ورچولی د وډوکي. دا زما او ستا اصل دی. دا اصل به موږ ته رایاد شي چې کله موږ سوچ وکړو به څه کې. ما خبره څه کوله تاسو ته جمع کې ما خاص خبره کوله، ما ټول جمع نه یاد. خاوره دا دلیل دی چې ماشاءالله تاسو سم بیدار یې، سهار ماښام د الله په قدرتونو کې سوچ کوئ. خاوره کې چې سوچ وکړو نو تا ته به ستا اصلیت او حقیقت هغه رایاد شي، نو تکبر نه به ډډه کوې بیا، چېرې تکبر زموږ سره مناسب نه دی. د ځکه خاورې نه موږ پیدا یو، دا کومه خاوره چې زما د سترګو په مخ کې د اوبو روانه کړې ده ځان سره، د څه شي به موږ ګټه ووایو. او بیا سبحان الله چېرته دې ته سوچ وکړه، لکه یو سړی دی هغه مړ شو، ډېر وخت شو په دې قبر کې پروت دی، نو دې د دې خاورې سره څه شو؟ خاورې شو، صحیح شو. او تیز باران راغی او سیلاب راغی او دا قبرونه یې ویوړو، ما ته وبه کېده که سړي خاوره را جدا کړي. دا زما او ستا کیسه ده، دغه ما وتایو. ډېر خلک د ځمکې په دې مخ باندې دا ګټې ګټې ویلي دي، اوس وکړو څه پکې دیندار او څه بېدین او دغه شان تېرې دي. قبرونه یې راورېدلي دي په سیلابونو کې، یا علاقه کې ځای تنګ شوی دی، هغوی قبر کنسته دی چې قبر وي څه پکې نشتي. نو څه پکې نشتي، دا سړی پیریان ویوړو. الله اکبر، څه شو؟ خاوره شو. اوس دی دومره کمزوری دی چې د هغه خاورې اوس پته هم نه لګي چې د قبر اصلي خاوره کومه یو ده او د دې سړي چې کوم بدن خاورې شوی دی هغه پکې کم یو دی، یو شان شو. بس بیا دا د هغه الله قدرت دی. سړی چې ګوره سوچ کوي چې دا بیا د هغه الله قدرت دی چې دغه خاورو سره خاورې شوی انسان به د قیامت په ورځ راپاڅي. د هغه رب قدرتونه دي بیا. نو هسې خبره مې دا کوله چې نیکانو بندګانو لپاره په هر څه کې سوچ او فکر دی. د جمع په نصیحتونو کې او عبرتونو کې یو دا ده چې جمع موږ ته د الله نعمتونه رایادوي. جمع موږ ته د الله نعمتونه رایادوي. سورة النحل کې الله وی والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الله دا څاروي پیدا کړي، الله وی په دې کې ستاسو لپاره قسمه قسم فایدې دي، خورئ تم څکئ تم، او د ګرمۍ سامان پکې هم دی، د ځان د ګرمولو څرمنې دي، هغې نه قسمه قسم شیزونه جوړېږي، د اغوستو دپاره، د سملاستو دپاره، د ډډې والو دپاره. د الله نعمت نه دی. نو دا جمع موږ ته رایادوي نعمتونه د الله. الله اکبر. کله وګورئ د بعضو خلکو حالات، داسې خلک شته اوس چې هغوی د سر د پټولو ځای نشته. یو ما ورته وایي چې زموږ پر یادونه نه ختمېږي. که اوس دې پکې د بعضو نه تپوس وکړي چې حالات څه دي، نو بیا ورته کښېنئ یو ګنټه، ځکه چې دی به اوس شکوې کوي، دی به اوس فایل راکولاوي او دومره شکوې به وکړي چې بیا به د ودرېدو نه یو ګنټه ټایم به وله ورکوې. هغه نعمتونو ته سوچ نه کړي کوم چې الله موږ یې راکړي دي. ستا په دې سر د پاسه دا چت نه دی، دا ته چې وایې زمونږ یو کمره ده دوی دی او موږ چېرته څوارلس نه کو، بنګله هم جوړه نه کړه، ته د دې یو چت د نعمت تا سره قدر نشته، د یوې کوټې. خلک په لارو کوڅو کې پراته دي. دا بعضو مسلمانانو ملکونو باندې چې دا جنګونه راغلي دي، الله رب العزت دې په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانانو ملکونو کې د رب العالمین امن او امان راولي. او څوک چې د مسلمانانو امن خرابول غواړي او هغوی ته تکلیف رسول غواړي، رب العالمین د دنیا او آخرت کې تباه او برباد کړي.
نو ګورې د هغوی بعض ویډیوګانې چا غریبانانو هجرتونه کړي د خپل ملکونه یې پرېښودي په خیمو کې پراته دي کولاو اسمان ته پراته دي ماشومانان تیر شوي ژمي کې ما یو ویډیو کتلې وه یو کس د رپورټر دی هغه د رپورټونه په ویډیو کې عربي او د دې شام سوریا الله رب العزت په هغو باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې هغوی د هرې فتنې نه وساتي د هغوی هغه خلکو ډېر هجرتونه کړي خوا او شا ملکونو ته تللي دي نو هغه یو خیمې ته ورننوځي د دې دپاره چې څه انټرویو وایي هغه خیمې ته چې ورننوځي په هغې کې مور او دوه ماشومانان پراته او درې ونه مړه شوي دي جمعې د لاسه هغه یې وخوځوي راوخوځوي او نڅا وتې وایي دا پته چې څو ورځونه به دوی مړی دا پته نشته دا خو چې دی ورغی هلته یو خیمه لګېدلې ده لرې ده په ویډیو کې راته وایي ته خیمې ته ځو چې معلومات دې وکړو څه حالت چې خیمې ته ورغی ته معلومات د چا نه کوې هغه خو لرګي پراته دي داسې حالات په دنیا کې شته په خلکو باندې خو ما ورته دا نعمت نه محسوسوو دا ګرم څادر دا ګرم پکول دا ګرمه کمره زموږ د بچو دا ګرمې جامې دا نعمتونه موږ دا نه محسوسوو ناشکري به وکړو هغه ناشکري کې دا وشي چې الله رانه بیا هغه شته نعمتونه ووایي نو جمع موږ ته د الله نعمتونه رایادوي د الله احسانات رایادوي دې ورته وګوره دا موږ چې لګولی او ناست یو ورته ملک کې دې دې چې ته سوچ کړی دا څومره اوچت نعمت دی ته ورته ګرم ناست د کمرې کې ښه ښکلی خوب وکړې راوځې سهار ښه فرش مخ خلاصېږي بیا پکې چکر ولګې ډېرو خلکو دقه شپه په لاره کې تېره کړې وه د پټېدو ځای نه تا پکې لا قیسه کوله چې دا بړستن ګرمه ده او دغه پکې یخه ده او د هغه د سر پټولو غریب ځای نه و چې څه ځای و چې سر پټ کوه زما اوس تا بچي پکې قیسې کوي چې نه زمونږ کوټ نه دی پکار زمونږ جرسي پکار ده ویو کې زمونږ جرسي نه ده پکار زمونږ چې دی پلانې شی پکار دی زمونږ ټوپۍ ګرمه پکار ده زمونږ پکول پکار ده هغوی پکې قیسې کوي او یو طرف ته هغه ماشومانان دي چې هغوی د جمعې د لاسه مړه شي چېرته زموږ دې نعمتونو ته سوچ کړی نو جمع موږ ته رایادوي څه د الله نعمتونه ورسره دا خبره اوس یاده کړه په دې جمعې کې به موږ دغه خلک یوازې نه پرېږدو زما امید دی او ګمان دی د ګمان په مرتبه کې دا خبره کوم چې تاسو کې به بعض BCE چې هغه به د غریبانانو تپوس کوي او هغه به په غریبانانو زړه سیزي به بعض دا اوس موقع ده که ما او تا چېرته خپلو بچو له ځان له واسکټ نیمالونه خیر دی یو څو روپۍ به زیاتې ورکړه ګاونډي له پکې هم راواله غریب دی کونډې هغه بچو له پکې هم راواله هغه پلاني او علاني غریب له هم راواله چې ته یې پېژنې راواله پکې څه کېږي 1000 روپۍ ته لګې د خپلو بچو دپاره 1500 یې کړه 1500 لګې 2000 یې کړه چې تا ته پته شتي چې دغه ماشوم دا یتیم دا غریب دا واسکټ او دا څادر په ځان راواچوي او دی ګرم شي د ده د زړه نه به څنګه دعاګانې کېږي اګر که په خوله نه وایي او که هېڅ ومنو یا غریب ویني که نه ویني هغه قصه تاسو ته یاد ده بني اسرائیلو کې یو زیناکاره ښځه وه او په کوهي تېرېده او یو سپی پروت و ژبه یې راوتې وه د تندې د لاسه هغه ولې اوبه ورکړې زیناکاره ښځه او سپی او ژبه یې راوتې ده هغې ولې په موضوع کې اوبه راوخېچې ولې ورې کړې وایي د الله دا کار دومره خوښ شو چې حقه زیناکاره ښځه یې وبخله سپی نو چې ته انسان سره ښه وکړې دا ماشوم چې ګرم شي دا بوډا دا غریب دا یتیم الله به تعالی څه درکوي مانګې دې طرف ته سوچ نشته زمونږ بچي سامان د تېر شوي جمعې هغه راوالي وي دا موږ نه اچوو څوک وایي دا لنډ دی څوک وایي دا تنګ دی موږ ورته وایو به پرېږدوه لرې کوئ خو که دقه کس ته دا وایي چې هلته یو دوه غریبانان هم دي دا وایي بړه زموږ ځان له دومره ګټې مسلې دا توفیق ګوره الله هر چا له هم نه ورکوي دا زه ملګرو ته په شخصي مجالسو کې هم وایم
په درسونو کې ویم او کور کې بچو ته ویم چې ګوره یو دا خبره یاده کړئ د الله دین ګوره ډېر عزتمند دین دی د دې توفیق هر کدو کریله سړي ته نه میلاویږي ګورئ د الله دا دین نه دی دا ډېر عزتمند دی ځکه الحمدلله موږ ډېر خیال ساتو چې چېرته دا عزتمند دین زموږ د لاسه چاته بدنام نشي یا سپک نشي دا ډېر عزتمند دین دی وجه دا دی چې دا د هغه عزتمند رب دین دی هر سړی به راځي او بس هغه ته به د دیندارۍ توفیق میلاویږي چې د دیندارۍ توفیق ورته میلاویږي که نه هغه ځان له سوکي هغه د هغه زړه الله ربالعزت ته معلوم وي هغه لایق یې د دې ځکه ول الله توفیق ورکړي یعنې ګوره هسې مثال به ورکړو ما ورته کور ته مثال کې 500 ریاله ولیږو دي یو سړی 500 ریاله دی چې په دې باندې به جمعي سامان واخلي داسې مثال د دې سره به سل نورې نه کړو وموږ ټول اوس دلته وایو کېږي زه راته په الله قسم خورم کوم رب چې پیدا کړی یم او د هغه په لاس کې زما ساده دا 100 ریاله ورکول دومره ګران دي که نه که الله توفیق در نه کړو که تا زما نه دا 100 ریاله ورکړو زما دا نوم به بدل کړي 100 ریاله دي ګوره ښه 500 ته ورکې 100 به دومره ګران شي تا ته به ستا قرضې را یادې شي ابۍ به راته را یاده شي بابا به راته را یاد شي د بچو مستقبل به راته را یاد شي انډیوالي به راته را یاده شي خپلې دوايانې به راته را یادې شي او څه زړې زړې قصې به دې مخې ته راشي خو دا 100 ریاله دې ورنه کړي الله اکبر او چې الله توفیق درکړو که نه 100 څه شی دی داسې د الله بندګان شته چې بې حسابې لګوي توفیق الله ورکړي خبره ده څه ده توفیق ده نو د مې دې دپاره وکړه چې دین د الله ډېر عزتمند دی او د دې د کولو توفیق الله هغه چاله ورکوي چې هغه لایق د دي دا هېڅ معمولي دین نه دی هر سړی به راځي او بازاري ته جوړ کړی دی ورننوځي وته نو یو نصیحت پکې دا شو چې تپوس ته چا وکوي د غریبانانو فقیرانو ډېر زه درته دا وایم لکه اوس ګوره نن سبا خو داسې حالات په ملک کې جوړ شوي دي رب العالمین دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي او الله دې دا غځي حالات او امن برابر کړي چې د هر کور نه ځم چې تقریبا جو نارینه بهر به مسافر وکړي ته کس نیم که پاتې یو نو ته سوچ وکړې چې د دې کلي څومره خلک به بهر وي د یو کلي دا خو یو کورنۍ شو د یو کلي به څومره که دا ټول کلیوال راجمع شي او یو څو د شمار کورنۍ په کلي کې دي او دوی له د جمعې سامان لېږي نشي لېږلی الله اکبر زه خو یم چې یو کلی نه چې داسې پسې یو 25 کلي کې که نه نو دوی به ډولېږي خو بیا که خبر راغله دې توفیق چې الله چاله ورکړي توفیق یعنی پوره کلی کونډې به زموږ په کلي کې سوي خو یو څو د شمار به یې که نه یتیمانان به زموږ په کلي کې سوي خو د شمار به یې که نه هغه غریبانان چې په سر یې چت نشته خو هغه به یو څوي که نه که موږ دا ټول کلی راجمع شو او لازم یې کړو صحیح ده چې د چا اوس نه رسي خو لږې به راکړې او راکړې ته ګوره چې زموږ د دې غریبانانو څنګه الله ربالعزت ثواب کوي خو خبره څه له راشي بیا توفیق له راشي الله اکبر بله دا خبره یاده که عبرت او نصیحت د جمع یو هغه دا دی چې دا جمع موږ ته د الله رحم او کرم را یادوي دې کې هغې کې فرق ته هغې کې ما دا ووي جمع موږ ته د الله نعمت را یادوي دلته موږ وایو جمع موږ ته د الله رحم او کرم او مهرباني را یادوي هغه څنګه هغه داسې چې دا جمع تکلیف ورکوي انسان ته او کله نه کله دومره تکلیف ورکوي چې سړی ته مړ کېدی نه شي او مړه شوي دي ځکه کله چې به جمع راغی عمر بن خطاب رضی الله عنه به دې خپلو کسانو ته ولیکل دا کومې چې په علاقو باندې مشران کړي وو انه الشتاء قد حضر جمع یې ګورې راغی هو عدو او دا دشمن دی ګورې د دې لپاره تیاری وکړئ د دې لپاره ګرمې جامې اغوندئ د دې لپاره
د یو بل مرسته وکړي، دا به هغه لیکل باقاعده وي جمع ګوره دشمن دی. او د عمر رضی الله عنه یو اثر دې سم راغلی دی، وي جمع ګوره زموږ دشمن دی، د دې نه ځان ساتئ، ګرمې جامې ورته اغوندئ. د عمر رضی الله عنه ګرمې جامې ورته اغوندئ، وي د دې بدن ته ننوته اسان دي، وته ته ګران دي. د دې بدن ته ننوته اسان دي، وته ته ګران دي. کله یو پیر دا یخ ورننوځي که نه، نو بس بیا به ګرځي به ډاکټرانو پسې، دا ګرم چیس کا، دا شوروا پسې وګوټ کا، دا پلانې شی، دا پلانې شی، بد حال شي د سړي، سړی سخت په عذاب کې. نو ځکه د الله رب العزت مهرباني اوس څه ده چې زموږ دپاره اسانتیا پیدا کړې ده. هغه قصه به تاسو ته یاد دی د عمرو بن العاص رضی الله عنه، چې هغه یو پیر ورته احتلام شوی و په سفر کې، یعنې غسل پې لازم شوی، هغه غسل ونه کړو، تیمم یې وکړو. ملګرو دغه خبره رسول الله وسلم ته راورسوله چې یا رسول الله عمرو خو په سفر کې دا قصه کړې ده، اوبه وي او د بیا هم سجل کړی، تیمم یې کړی. دا هغه غذا ده، هغې ته چې ذات السلاسل ویلی کېږي. نو هغه ورته وي رسول وسلم ورته وایي عمرو تا دا کار کړی وی؟ یا رسول الله. وایي څنګه؟ وایي یا رسول الله ښه سم جمع و او دومره جمع و که نه چې زه یېرېدم که زه چېرته غسل وکړم نو کیدای شي مړ شم، که زه غسل وکړم مړ به شم. نو به تیمم مې وکړو، د ملګرو له مې امامتي ورکړه چې مشر دی و. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر وکړو بیا ورته دا ووي او ای د الله رسوله وي هغه آیت مې ذهن ته راغی چې الله وایي ولا تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وژنئ، ان الله کان بکم رحیما، الله په تاسو مهربانه دی. فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دې خبرې سره وخندل او یې سم ونیوی. چې یې سم ونیوی معنی دی چې کار دی صحیح دی. دا اوس د الله رب العزت مهرباني نه ده؟ که چېرته دلته الله ویلی چې نه لازم به په دې یخو اوبو لاندې، اوس نو صحیح د وسایل راوتي د اوبو د ګرمولو، خو چې اوس هم بعض علاقې داسې شتي زموږ طرفونو ته پرېږد نورې دنیا ده چې د هغوی سره دا وسایل نشته او دا یخې اوبه دي، که دی په بدن ورچوي دا زړی په دیزي ودرېږي دی مړ کېږي. د الله مهرباني ته وګوره، تیمم دې وکړي. بیا یوازې دا نه ده، په جورابو په موضوع باندې مسح کول دا مهرباني د الله نه ده؟ سبحان الله زموږ طرفونو ته بعضو دا مسله ګرانه کړې دی، په جورابو مسح نه کېږي. زه دلته دا مسله نه بیانوم چې څه دلایل دی، هغه ما ځان له مستقل درسونو کې بیان کړي دي الحمدلله. خو هسې ته دې ته وګوره، په جورابو مسح نه کول او د دې نه بیانول خلکو ته چې په دې مسح کې څومره دا خلک په مشقت کې ورچي، خصوصا زموږ دا طرفونه چې کم دي ملک کې هلته څومره یخي، واورې، بارانونه، سپینګیري، 3 جوړې 4 جوړې جورابې به خپو کړي، مولوي صاحب ورته په دې مسح نه کېږي. دا به بیا دی وباسي دا غریب، په هغه یخو اوبو بیا پېنځي، دا به بیا په خپو کوي. هغه مهربان رب راته اسانه کړه، هغه راته د رسول وسلم په ژبه ووایي چې په دې مسح کېږي. خو نه موږ پکې خپلې قصې راویستې دي چې زموږ مذهب، زموږ کتاب، زموږ مولا، زموږ علاقه، زموږ پښتانه، زموږ طرف ته دا مسلې پکې موږ راویستې دي. نه چې په موضوع کېږي، په جورابو نه کېږي، او که کېږي نو په هغه جورابو باندې کېږي چې اوبو ته دننه نه ځي. نو چې اوبو ته نه ځي خو بیا دا موضوع شوې او یا بوټ شو، بوټ ته هم دننه ځي. نو دا د الله رحم نه دی. بیا د مقیم دپاره شپه ورځ، مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې، دا د الله رحم نه دی. بل د الله رحم ته وګوره، باران ډېر تیز دی، راوتو کې تکلیف دی، سیلۍ ډېره تیزه ده، څوک ورته راوتی نه شي، 2 لمونځونه یو ځای کړه، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن. دا د الله رب العزت رحم نه دی؟ دا جمع موږ ته د الله دا رحم نه رایې دی چې څومره مهربانه رب دی. که هغه موږ له د دې مسح د اجازت نه وی راکړی، هغه د 2 لمونځونو یو ځای کولو اجازت نه وی راکړی، هغه د تیمم اجازت نه وی راکړی، څومره به موږ ته تکلیف وی، څومره به سخت وی.
د دې نه علاوه نور هم پکې د الله احسانات شته، خو داسې ما هغه مشهور ذکر کړو. د جمعې په عبرتونو او نصیحتونو کې یو دا چې دا لویه موقع ده الله ته د نږدې کېدو، لویه موقع الله ته د نږدې کېدو هغه د جمعې دی. دې ته ربیع المؤمن هم روایت کې ویلی شوي دي او دې ته الغنیمة البارده هم ویلی شوي دي. ربیع په عربي کې پسرلي ته وایي، ربیع په عربي کې پسرلي ته وایي. ربیع المؤمن دا د مؤمن پسرلی دی. او حدیث کې راځي امام احمد ابن حنبل راوړی دی، ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الشتاء ربیع المؤمن، جمع د مؤمن پسرلی یا سپرلی دی. بعض خلک پسرلی وي، بعض سپرلی وي. امام بیهقي چې کوم روایت راوړی دی پای کې اوس بیا دا زیادت لګېدلی دی، طال لیله فقامه وقصر نهاره فصامه. شپې اوږده شوه نو تهجد یې پکې وکړو، ورځې لنډه شوه نو روجې پکې ونیوې. امام ابن رجب رحمه الله د دې حدیث په شرح کې وضاحت کې داسې وایي دا د مؤمن څنګه پسرلی دی، ربیع څنګه یې ورته ووایي. وایي ګوره کله چې ته یو څاروی شنې ځمکې ته پرېږدي که نه او قسمه قسم فصلونه پکې، نو دی څومره خوشحالی، یو ځای ته ورځي او بل ځای ته ورځي او دې ځای نه راوړي او دې ځای نه، او که بیا د انسان راوستو هغه د دې باغ ته ورننه ویستو څومره به خوشحالی. دا میوه راشو کوي، دغه راشو کوي، دغه راشو کوي، انسان هم خوشحاله دی، څاروی هم خوشحاله دی، ځناور هم خوشحاله. دا جمع د مؤمن دپاره پسرلی داسې دی چې دی پکې قسمه قسم ثوابونه ګټي. دا هم د ده دپاره پسرلی شو، لکه دی چې میوې ځان له راشو کوي. او دې ته الغنیمة البارده هم ویلی شوی دی، یخ غنیمت. یخ غنیمت کم یو ته وایي؟ بارک الله فیک. غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې د دشمن نه واخیستی شي د جنګ نه وروسته، جنګ ورسره وکړي مال ته ولې د غنیمت. یخ غنیمت کم یو دی؟ نو یخ هغه دی چې ته پسې ډېر ونه کړی دی، لږ وخوځېدی راوخوځېدی او الله دله غنیمت درکړو. د جمعې دا غنیمت هغه یو دی. داسې نه چې یو سړي غنیمت سره چې دی جهاد ته او قربانیانو ته سوچ لاړ شي چې دا خو غنیمت خو هلته وي، نو دې ته خو ځکه البارده ویلی دی چې یخ سوړ غنیمت. سوړ غنیمت به دې دی چې څه قرباني خو پکې نشتي، لږه ډېره ده، نو لږه ډېره خو به هم کېنو چې دومره ګډ جنت غواړي ته. الا ان سلعة الله غالیه، حدیث کې راغلي چې کوم سامان د الله سره د خرڅ دی هغه ډېر ګران دی، نو چې دومره ګران سامان ته علي جنت علي، نو خو ما ورته به هم لږ ډېر خوځېږو که نه. او حدیث کې دا خبره راغلې ده. بلکې امام ترمذي رحمه الله باب ایښودی دی، باب ما جاء فی الصوم فی الشتاء، باب دی په بیان د هغه خبره کې چې په جمعې کې د روجې په اړه راغلې ده. نو بیا یې سند راوړی دی، رسول وسلم ته یې رسولی دی. وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الغنیمة البارده الصوم فی الشتاء. سوړ یا یخ غنیمت څه دی؟ په جمعې کې روجې نیوه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې به کله جمع راغی جمعې ته به هرکلی وي سم به خوشحاله. چا ورته وایي ته ډېر خوشحاله یې دې جمعې ته ولې؟ یو خو زمونږ خوشحالیانې، زمونږ خوشحالیانې داسې جمعې ته ولې خوشحاله؟ بس خوښ مې دا موسم، ګرمي مې به دې شي. څوک وایي جمعې کې زه کلي ته ځم، څوک وایي موږ هلته ځو، څوک وایي موږ دلته ځو، ځکه زموږ خوښ دی. د ده ولې خوښ دی؟ نو دی وایي چې یو خو دې کې د الله برکتونه ډېر راورېږي، دا بارانونه مارانونه ډېرې. بله دا چې وایي د دې شپه ډېره اوږده تهجد پکې ډېر ښه کېږي، او ورځې لنډۍ نو روجې نیوی اساني، په دې به دی خوشحالېږي. ښه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا حالو. امام حسن بصري نه دغه شان خبره نقل ده. عبید بن عمیر رحمه الله دا په سلفو کې یو کس وایي چې کله به دا جمع راغی که نه، وایي هغه به وایي ای قرآن والو یا اهل القرآن طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا. شپه ډېره اوږده شوې ده نو قرآن پکې لولئ، ورځ لنډه شوې ده نو روجې نیسئ. او که تاسو ته یاد وي د معاذ بن جبل رضی الله عنه قصه،
معاذ بن جبل چې کله مړ کېدو په درې خبرو پسې ارمان کړی او ژړلي وو. څه خبرې وې؟ د عالمانو سره ناسته، د ګرمۍ روجې، د ژمي تهجد. د دوی دا جړه او خفګان هم په عجیبه کارونو پسې دي. اوس که چې زموږ ځن کدن شو موږ نه چا تپوس وکړو نو په څه پسې خفه به یې موږ څه وایو. د دوی خفګان علماو مجالس وي، هغه علماو سره به م زنګنان نه مات کړي، هغې پسې خفه یم. دویم هغه اوږده اوږده تهجد چې به کېدو، اوږده اوږده تهجد چې به کېدو هغې پسې خفه یم. دا د دوی خفګانونه. او هغه له ګوره په هغه روجو پسې خفه و، کومې روجې چې په اوړي کې هغه د ژمي هغه نه دي ذکر کړي. ګوره هغه د ژمي په تهجدو پسې خفه و چې دا ډېر اوږده او د اوړي په روجه پسې خفه و دا ډېره اوږده. عجیبه مخلوق د الله ده چې په هغه روجه پسې خفه دی چې هغه اوږده ده، تنده پکې ډېرې، تکلیف پکې ډېرې. نو دا غنیمت دی، دا غنیمت د دې نه فایده والی. او ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وي اللیل طویل، د ژمي شپه ډېره اوږده ده، نو په خوب یې مه لنډوه، په خوب یې مه لنډوه. موږ دومره غافله خلک یو که نه، تاسو خو به دینداره یې داسې نه خفه شئ. خو زه به خپله خبره وکړم، داسې څوک خفه شي چې ته یعنې موږ ته د دې څه نسبت کوي چې موږ داسې نه یو، چې یو بل ته ښه دا وایو یاره کټ کې اوړو راوړو، یاره شپه نه تېرېږي چې اوړې راوړې راپاڅئ 2 رکعته لمونځ وکړئ. وایو نه یو بل ته یاره وایي ستړي شو په دې کټ کې، نو خو راپاڅه قسم دې خوړلی دی تهجد به نه کوو. اوږدې شپې دي، یقیني سړی پکې ستړی شي، دې کې شک نشته. او زه دا خبره کوم او ښه د دعوې سره یې کوم او ګمان نه دی زما چې صرف فقط ګمان دی. ډېر بېشماره په موږ کې د شپې لنډۍ په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې. که نه خبره زما غلطۍ، که غلطۍ بخښنه غواړم چې دا موږ خو داسې نه یو. ځکه ټیک ټاک او فیسبوک دا تندروالی که موږ لږ سیټ ته کېدو 2 رکعته به پکې ونه کړو، راپابسو 2 رکعته به وکړو الله ته، لږ به الله ته ودرېږو، لږ به وجاړو، مزېدارې شپې دي. او ځکه یو دا خبره یاده کوي چې د دې ژمي د شپې د تهجد په دې پسې له نیکان خلک ولې خفه کېږي، دا ته یو فایده ذکر کوم. د دې 2 وجې دي. دا ډېر ګران کار دی او دا نیکان خلک غواړي چې موږ د الله رب العزت دپاره څه داسې وکړو چې قرباني پکې ورکړو. لکه یو خو موږ یو، موږ دینداري کومه یې غواړو. مولوي صاحب هغه راته بیان کړه چې داسې لنډې غونډه کې مسلې ډېر اوږدوله پسې مزه. دا نیکان خلک د الله دینداره بندګان وو او شتي الحمدلله، هغوی قرباني ته خوشحالېږي. وایي چې هلته هغوی د الله سره بیه کړې ده چې الله زه به قرباني ورکوم ته به ماله دا راکې، نو لګیا دي په خپل تجارت کې. د ژمي تهجد دا په نفس باندې ګران دي د 2 خبرو د لاسه. یوه په دې ژمي کې په دې یخ کې د بړستنې نه پاڅېدل ډېر ګران کار دی، دا په نفس باندې ګران دي. نو چې کله ته د بړستنې قرباني ورکوې او راپاڅې، نو خو ته قرباني ورکوې. قرباني ټکی پکې موږ ووایو، نو قرباني څه ته وایي؟ سختې برداشت کولو ته وایي. او زه ډېر تعجب وکړم چې دغه بړستن چې کله دنیا مسله راشي که نه، دا خو یو بړستن د که 10 پرتي هغه هم لرې کوو. خو چې د الله د دین مسله راشي، نری څادر د ځان نه نشو لرې کولی، نری څادر. خو بیا به هغه خبره وکړو د هغه بعضو د دعا په شان، ویا الله موږ وچ په وچه وبخه، وچ په وچه. یعنې موږ خو د څادر او د کمبل د اوچتولو خو چې دنیا مسله راشي او ګاډی او ټیم او کاروبار سم لیونی تی بیا جوړ شوی، ټوپۍ تی کله پاتې شوي، د چا نه پکې چشمې پاتې شوي، چا پکې ویښتنې منګز کړي رامنډه وایي. شو دنیا مسله ده. یو دا په دې ګران دی. دویم
په جمي کې اودس کول چاردام کول دا هم ګران کار دی او بیا اودس چاردام ښه صحیح کول نو ته دا دوه سختې دا دوه تکلیفونه دا دوه قربانیانې به ورکې نو ته به تهجد له راپاسې نو زما تاسو ته دا نصیحت دی ډېرې اوږدې شپې دي ته په اوړي کې به ته څلور نیمو له څلورو له درې نیمو له راپاسېږي اوس دلته سهار اذان سره پاسه به پنځه وایي څلورو له راپاسه څلورو له ګوره زما د دغه مطابق تجربې مطابق کمزوري تجربې مطابق سړی په خپله راپاسېدلی ستاسو راته پته نشته خو سړی راپاسېدلی په خپله دومره خوب سړی څنګه په یو سنا کولی شي نو راپاسې چې راپاسې راپاسه مخ راسونځي الحمدلله وسایل شتي ښه ګرمې اوبه شتي کمره م هغه یخه نه ده ښه ګرمه کمره ده پکې یو ګاډي ته ودرېږه الله ته وجاړه الله ته ودرېږه الله ګوره غیرتي ذات دی چې تا دا بړستن پرېښود او تا په دې جمي کې اودس وکړو چاردام دې وکړو اوس سوچ کوو چې الله به دله څه درکوي ته ورته دومره ودرېږي نو کوشش کوئ د څلور رکاتو کولو شپږو لسو اتو یا پسې ویتر وکوئ دعاګانې پکې غواړئ دا یې موقع ده دغه شان روجې نیوه ورځ سمه لنډه شوې ده مازدیګر مونځ سړی وکړي که نه او چې وخوځي راوخوځي ماښام بانګ وایي ماښام اذان شي روجې پکې نفلي نیسئ که یو سړی وي چې نه زه کار کوم ما ته ډېر تکلیف دی کیدای شي بعضو کسانو ته ډېر تکلیف وي بدن د لحاظه بیماري عمر یې زیات وي کار سخي نو کومه ورځ چې کار نه یې نیسه او چې څوک یې نیسي که نه نو هغې بیا یې نیسي هغه بیا په هر حال ځان له څه طریقه وباسي ځکه لکه اوس میاشت کې دا 3 ورځې روجې دي دا 3 ورځې مستحب روجې چې کومې دي 14مه 14مه 15مه لږ به الله دپاره څه برداشت نه که نه نشو برداشت کولی هغه موږ ټول په خوله وایو چې او به کړو بیا پاټې عمل نشته او په هغه ټیم هم طبیعت هم داسې کړی چې د بریتونه مو وینې ساسي ما روجه نیولې ده نو دا اوس موقع ده نفلي روجې پکې نیسئ تهجد پکې کوئ اخرنۍ خبره ما خو تاسو ته وختي د دغه د درس په اوله کې ووایي چې عبرتونه او نصیحتونه پکې ډېر دي دا یو څو ذکر کو یو دا خبره د ساتي دا زما ټولو ته نصیحت دی چې د دې اور په مسله کې احتیاط کوئ د اور لګول هیټرې لګول په دې کې احتیاط کوئ سبحان الله دا مسله ګوره حدیث کې ذکر شوې ده حدیث کې د په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث ته ابو موسی اشعري رضی الله عنه را نقل کړی دی وی په مدینه کې یو کور سوځېدلی و د شپې په مدینه کې یو کور سوځېدلی و د شپې هغه هم دقې شان اوري چې ته پرېښودی دی او دوی ویده شوي دي ټول کور سوځېدلی فحدث بشأنهم النبي صلی الله علیه وسلم سهار د خلکو رسول الله وسلم ته یا رسول الله داسې قصه شوي نو هغه وی ان هذه النار انما هي عدو لكم دا اور ګوره ستاسو دشمن